سلامونه وخت مو په خیر. شبنم وزري یم د زیر نیوز څلرویشت ورځنیو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. جمعه ده د 1404 هجري لمریز کال د میزان څلورمه او د 2025 زیږدیز کال د سپټمبر 26مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د 24 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د ګردي غوث لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې ګردي غوث لوبډلې د 3-0 میدانونو په توپیر خپل سیالۍ غزګي لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د بامیان ولایت په مرکزي ښار کې د 12 ټیمونو په ګډون د فوټسال الف لیګ سیالۍ پیل شوې. په لومړۍ لوبه کې د اکسوس ټیم د بهار ازادي ټیم ته د 4 پایلې سره ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې د 11 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې چې 15 ورځې به دوام وکړي. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سرحدي لوبډلې د 2-0 میدانونو په توپیر خپل سیالۍ عزیزي لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. او د سپورت له ډګره وروستی خبر هم ده چې د غزني ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د 19 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې نوید حیدر د امید زیرک لوبډلې سره مخ شوه چې په پایله کې د نوید حیدر لوبډلې په پنټالي ضربو کې د 4-3 توپونو په توپیر سره خپل سیال مات کړ او اتلولي یې ترلاسه کړه. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر 7 خبرونه. د الله په امان.